اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پښتون ورونو خویندو، پنوم د پښتون قوم د مشرانو د نااهلی، مفاد پرستی او فکری غلامی وجه ده چې نن پښتنه خاوره تقسیم او د اغیارو په قبضه کې ده. نن پښتانه نه یوازې تقسیم دي، بلکې ډیر پښتانه ځان ته غیر پښتانه هم وایي. د پنجابی دویم نوم هندکو، ګجرو وغیره ته چې دی نو خپلې ژبې وایي. ښاغلو، دغه پښتانه پوهول د چا کارو؟ دغه پښتانه د پنجابستان د دې چل نه خبرول د چا کارو؟ د پښتون قوم او پښتنې خاورې تقسیم مخنیوي دا د چا کارو؟ نن کومونګه دوی توایو چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولنی حق غږ پورته کړی، نو دوی بس په کنځلو سپکو سپورو شروع شي. خو پښتنو ورونو خویندو، په نوم دغه د پښتون قوم مشران به خامخا دې ته مجبورو چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولنی حق غږ پورته کړي. انشاءالله الله تعالی به زموږ مرستیال وي. والسلام، الله مخا د وبال لره.